اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اول وایا. دا ولی الله عزوجل فرمایي بشک چې دغه شیطان لره قدرت تسلط او غلبه پر هغو کسانو نسته چې ایمان یې راوړی دي او پر خپل رب توکل او اعتماد کوي. هو بشک چې ابلیس علیه اللعنه د انسان د ټولو بدبختیو بد اخلاقیو او امراضو سبب دی. خو کم وخت چې انسان په خپل رب عز وجل سره د دغه لعین دشمن څخه پناه وغواړي، په صدق اخلاص او یقین سره پر خپل رب توکل وکړي، بېشکه چې د الله عز وجل رحمت به دغه انسان په خپل حفظ کې وساتي او شفا به ورته حاصله سي. څنګه به قرآن مجید شفا او رحمت نه وي، حال دا چې حبیب الله رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم به د قرآن مجید په برکت سره دعا کول چې ربیع القلوب، نور الصدور، جلاء الاحزان او ذهاب الهموم وګرځي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هر بنده ته چې غم او تشویش پیښ سي او دی دا دعا ووایي، ورونو دغه دعا ته متوجه سي، زده یې کړي، د غم او تشویش څخه مخلاصوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هر بنده ته چې غم او تشویش پیښ سي او دی دا دعا ووایي اللهم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. الله عزوجل به د غم او پریشانی ځنې ایسته کړي او د هغه پر ځای به خوښي او خوشحالي ورکړي. رواه احمد والحاکم. ورونو څرنګه چې دا دعا د غم او پریشانی د لرې کولو دپاره ده او الله عزوجل د هغه غم او تشویش پر ځای خوښي او خوشحالي درته راولي، نو لازمه ده چې دغه دعا په یاد کړئ او په ترجمه هم پوسی. دعا هم په یاد کړئ او په ترجمه هم ځان پوه کړئ. زه اوس ترجمه بیانوم، خو دغه ترجمه چې اوس زه وایم د هرې جملې چې هلته مې په عربي کې ویلې ده تر هغې لاندې چې نوشته کړئ عینا هغه ترجمه سو. ترجمه یې داسې ده: الهي زه ستا بنده یم او ستا د بنده زوی یم او ستا د مینځ زوی یم. زما اختیار ستا په قدرت کې دی، پر ما ستا حکم چلیږي، زما په باره کې ستا حکم او فیصله عدل دی. الهي زه ستا څخه ستا په هر هغه نامه غوښتنه کوم چې هغه تا لره دی، چې په هغه نامه سره دې خپل ځان مسما کړی دی، یا دې په خپل کتاب کې نازل کړی دی، یا دې و یو چاته د خپل مخلوق څخه ورښوولی دی، یا دې ستا سره په علم الغیب کې خپل ځان ته اختیار کړی دی. دا غوښتنه در څخه کوم چې قرآن کریم زما د زړه پسرلی وګرځوې او زما د ځیګر نور یې وګرځوې او زما د غم د ایسته کېدو سبب یې وګرځوې او زما د پریشانۍ د لرې کېدو سبب یې وګرځوې. ورونو یو بل د هغو اسبابو څخه چې انسان د هر درد او تکلیف څخه ساتي د الله عز وجل د ذکر او یاد ډیروالی دی. الله عز وجل د سورة الرعد په 28 نمبر آیات کې فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب، یعنی خبر اوسئ چې د الله عز وجل په ذکر سره زړونه مطمئن کیږي، آرام پیدا کوي. هو والله دولت، حکومت، منصب، جایداد او د فرمایشي شیانو حاصلېدل هیڅ کله انسان ته حقیقي سکون، اطمینان او آرامین نسی راوستلی.
یوازنی شی د الله عز وجل ذکر دی چې په هغه سره تعلق مع الله حاصلیږي او د هغه په نتیجه کې د زړه اضطراب او وحشت لرې کیږي. کوم وخت چې زړه مطمئن سي، سینه خلاصیږي، فرحت حاصلیږي، نفس آرامیږي، بدن قوي کیږي او د الله عز وجل د طرفه پر دغه ذاکر انسان ساتونکی مقرروي. ځکه هر څوک چې د الله سره وي، الله د هغه سره وي. او څنګه به یو انسان ته مرض ورځي چې قیوم السماوات والارض رب د هغه حافظ وي، مگر هغه انسان چې د الله عز وجل د ذکر او یاد څخه، د طاعت او عبادت څخه غافل وي، په شهواتو کې غټوي، پر فاسد دنیا نسکور وي، د هغه په باره کې الله عز وجل فرمایي ومن يعش عن ذکر الرحمن نقيض له شیطانا فهو له قرین، چې دا د سورة الزخرف 46 نمبر آیات دی. یعنی هر څوک چې د الله عز وجل د ذکر څخه، د قرآن مجید د تلاوت او احکام څخه مخ اړوي، موږ به پر هغه یو شیطان مسلط کو چې هغه به د همیشنی ملګری وي. دا الهي عدل دی چې پاک او ښه خلق د فساق او فجار سره نه دي برابر. نو ځکه موږ ډیر ځله وینو چې صالح انسانان په جسد قوي، په صحت سالم او په مخ منوره نورانی وي. د یو چا څخه د دغه سر پوښتنه وسوه، هغه وویل ځکه دوی د ورځې په روژه، د شپې په لمانځه او په تقوا د رحمان جل جلاله سره خلوت کوي، نو الله عز وجل د خپل نور روشنایی پر واچول. ښه، اوس یوې بلې موضوع ته راس، هغه دا چې په قرآن مجید سره د علاج کولو د پاره یو شرط شته او دا شرط باید خامخا پر ځای سي. بې له دغه شرطه په قرآن مجید سره علاج کول غیر ممکن دي. ښه متوجه سي. الله عز وجل فرمایي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة. یعنی نازلو د قرآن څخه هغه شی چې هغه شفا او رحمت دی د چا د پاره؟ للمؤمنین، فقط د مؤمنانو د پاره، او نه زیاتوي کافرانو ظالمانو ته الا خساره، بل زیان، تاوان او هلاکه، بل شی نور زیاتوي. بېشکه چې دغه آیات شریف په قرآن مجید سره شفا د هغه ډلې او هغه چا د پاره خاصه کړه چې هغه اهل قرآن وي او پر هغه ایمان راوړی وي او د هغه په قانون او شریعت سره عمل کوي. مگر هغه کسان چې پر قرآن مجید ایمان نه دی راوړي، هغو ته به قرآن مجید څنګه فایده ورسوي؟ حال دا چې دوی د هغه څخه منکر دي، یا یې پرې ایښی دی، یا خو د اسلام دعوه کوي خو بیا یې هم قرآن مجید تر کړی دی. الله عز وجل د سورة الفرقان په 10 نمبر آیات کې فرمایي وقال الرسول یا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. او د الله عز وجل رسول محمد صلی الله علیه و آله وسلم وویل ای زما رب، په تحقیق زما قوم دغه قرآن ترک کړی دی چې نه ایمان پر راوړي، نه عمل پکوي، نه تلاوت کوي. مفسرین وایي چې هجر القرآن یا د قرآن مجید پرېښول پر څو قسمه دي. یو دا چې پر هغه ایمان نه راوړي، دا هم د قرآن مجید پرېښول دي. دوهم دا چې تلاوت او اورېدل یې پرېږدي. دریم دا چې د قرآن مجید حاکمیت پرېږدي، حکم او فیصله په هغه سره نه کوي. د قرآن مجید په عوض کې حکم او فیصله په بشري قانون سره کوي. الله عز وجل د سورة المائده په 44 نمبر آیات کې فرمایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. یعنی هر چا چې په هغه شي سره حکم ونه کوي چې الله عز وجل نازل کړی دی،
کې په قرآن مجید سره حکم او فیصله و نکړه فاولئک هم الکافرون نو هغه کسان کافران دي. څلورم د قرآن مجید په معنا کې تدبر پرېښول دا هم هجر القرآن دی چې یو څوک و قرآن مجید و معنا ته متوجه نشي. پنځم په هغه سره علاج او تداوی پرېښول دا هم هجر القرآن دی. شپږم د قرآن مجید و صحیح ویلو ته نه متوجه کېدل. دغه ټول قسمونه د قرآن مجید تر هجر او پرېښولو لاندې داخل دي. نو په دې کې هیڅ شک نشته چې سخته د باران نه قبلوي، یعنی د باران څخه فایده نه اخلي. همدارنګه قرآن مجید ربانی باران او رحمت دی، خو د کافرانو او منکرانو زړونه د دغه رحمت څخه په غفلت او انکار په نفاق او اعراض بند سوي دي. نو څنګه به د خیر بلونکی ستا دروازه در وټکوي؟ حال دا چې ته نه خلاصوې. بېله شکه دغه د خیر بلونکی به تا پرېږدي او هغه چاته به ورسي چې د زړه دروازې یې ورته خلاصې کړي وي. نو به د هغه زړه په نور او هدایت په شفا او رحمت سره ورډک. الله عز وجل د سورة حامیم السجده یا فصلت په 44 نمبر آیات کې فرمایي قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء والذین لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. یعنی اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دوی ته ووایه چې دغه قرآن د هغو کسانو د پاره چې ایمان یې راوړی دی هدایت او شفا دی، او هغه کسان چې ایمان نه راوړي د هغو په غوږو کې دروندوالی دی، او دغه قرآن پر دوی ړندوالی دی لکه لمر چې د شوپرک د سترګو د پاره ړندوالی دی. خو نور خلق یې د روشنایي څخه پوره فایده اخلي. نو هر هغه څوک چې په دې کې شک لري چې قرآن دې جوړ کړي او په قرآن سره په علاج کې متردد وي، هغه څوک یقین نه لري، حتی دی پر خپل رب بدګمانه دی، نو خامخا هغه د دغه رباني علاج څخه محروم دی. ځکه دی هغه څوک دی چې خپل ځان محروم او بې برخې کړي، او د دې یقین د یهودو او نصاراو ملاحده او بت پرستو پر طب او ډاکټرانو سو، مگر ربانی او قرآنی طب د ده په نظر رجعیت ورځي، وای دا مرتجع دی العیاذ بالله. یا په هغه کې شک لري چې دا پر آیات الله او کلام الله لوی جهل او ډېره بې عقلي ده، نو ځکه دغه څوک د مؤمنانو څخه نه دی، او قرآن مجید هم شفا نور ته راوړي. والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر وهو علیهم عمى. بله موضوع په قرآن مجید کې د شفا آیاتونه. محترم ورونو، په قرآن مجید کې د شفا آیاتونه سته. راسي چې دغه قصه واورو. د شیخ ابي القاسم القشيري رحمه الله څخه را نقل شوي دي چې د ده زوی ډېر شدید مریض شو. دی وایي زه بالکل ځینې ناامیده سوم او خبره ډېره راباندې درانه سوه، فکر مې په مشغوله و. د شپې مې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خوب ولیدی او هغه علیه الصلاة والسلام ته مې د خپل زوی د مریضۍ شکایت وکړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وفرمایل این انت من آیات الشفا، ته د شفا د آیاتو څخه چیرې یې؟ یعنی د شفا آیاتونه دې ولې پرې ایښي دي؟ نو وایي راویښ شوم او د شفا په آیاتو کې مې فکر وکړ، ومې لیده چې په قرآن مجید کې 6 ځایه د شفا په متعلق آیاتونه موجود وه چې هغه په داسې ډول سره دي. اول د سورة التوبه 14 نمبر آیات چې الله عز وجل فرمایي ویشفی صدور قوم مؤمنین. دوهم د سورة یونس 50 نمبر آیات چې رب جل وعلا فرمایي وشفاء لما فی الصدور. دریم د سورة النحل 9 نمبر آیات چې حق سبحانه وتعالى فرمایي یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. تلرم
د سورت بنی اسرائیل 2 نمبر آیات چې رب العزت جل جلاله فرمایي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. پنځم د سورت الشعراء 8 نمبر آیات چې الله جل جلاله فرمایي وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. شپږم د سورت حامیم السجده یا فصلت 43 نمبر آیات چې الله تعالی فرمایي قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء. نو امام قشیری رحمه الله وایي دغه آیاتونه مې پر یوه ورقه ولیکل او بیا مې په اوبو کې ولیکله د څاښت پر قسم او بیا مې په مریض زوی وچټل. زوی مې داسې جوړ شو لکه هیڅ چې مریض نو ورون. تاسې هم دغه طریقه د مریضانو د پاره عملی کوي ان شاء الله شفا به پیدا کی او دغه آیاتونه په یاد ولرئ ځکه زه بیا دوهم ور بیا حواله ورته کوم چې د شفا آیاتونه مقصد مې دغه دی. او اوس به د قرآن مجید د ځینو سورتو او ځینو آیاتو فضیلت بیان کوم. اول د سورة الفاتحه یا الحمدلله فضیلت. د انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل افضل القرآن الحمد لله رب العالمین. یعنی په قرآن مجید کې هغه افضل سورت الحمد لله رب العالمین دی. دوهم سورة البقره د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هر شي لره سلام سته او د قرآن مجید سلام سورة البقره دی. ورونو د سلام ترجمه او مقصد لوړوالی دی. نو ځکه د اوښ و بوک ته هم سلام ویل کیږي ځکه په اوښ کې هغه لوړ ځای دغه بوک دی چې د حدیث شریف ترجمه داسې سوه هر شی په خپل ځان کې لوړه حصه لري او د قرآن مجید لوړ صورت سورة البقره دی. او کم وخت شیطان سورة البقره واوري د هغه کور څخه په داسې حال کې وځي چې بادونه یې جاری وي. رواه احمد والحاکم والدارمي. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي سورة البقره د قرآن مجید لوړ حصه ده. د هر آیات سره 8 ملکی نازل سوي دي. او الله لا اله الا هو الحي القيوم یعنی آیت الکرسی د عرش د لاندې څخه را ایستل سوې ده او په سوره بقره پورې وصل سوې ده. او یاسین د قرآن مجید زړه دی. هر چا چې د الله عز وجل د رضا او د آخرت د ورځې د پاره ووایه الله عز وجل به هغه لره عفو او بخښنه وکړي. او سوره یاسین پر خپلو مړو وایاست. رواه احمد. د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ډله د جهاد فی سبیل الله د پاره لېږل. د مخه تر لېږلو یې د هر یو څخه پوښتنه کول چې څونه قرآن مجید دی په یاد دی او راته ووایه د هر چا چې هر څونه په یاد او زده و هغه یې تلاوت کړي. خو په دې ډله کې پر یوه نفر راغلی چې په عمر تر ټولو کم و. هغه ته یې وفرمایل فلانیه ستا سره څه شی سته یعنی ستا څه شی او څونه په یاد دی. هغه وویل زما دغه او دغه او سورة البقره په یاد دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ایا سورة البقره دی په یاد دی؟ هغه ویل هو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ورځه او چې د دوی امیر دا د سورة البقره په برکت دی امیر مقرر کړسو. په دغه خلقو کې یو سړی چې د دوی د اشرافو څخه و هغه وویل یا رسول الله والله د سورة البقره د یادولو څخه بل شي نه یم منع کړی بې له دې څخه چې زه بیرېدلم چې حق به پر ځای نه کړم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل قرآن مجید زده کوئ او وایاست بېشکه چې د قرآن مجید مثال د هغه چا د پاره چې زده یې کړي او تلاوت یې کوي او عمل په کوي په مثل د هغه کسونې دی چې په مشکو ډکه وي.
او بوی په هر ځای کې نشریږي او د هغه چا مثال چې زده یې کې او بیا بجیږي تلاوت یې نه کوي په مثل د هغه کسونو دی چې پر مشکو تړل سوي وي یعنی مشک خو پکښې دي خو خوله یې ټینګه تړلې ده نه ده نه بل چاته بوی رسیږي رواه الترمذي د ابي امامه رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل سورة البقره وایاست بشک د هغه ویل برکت دی او پریښول یې حسرت دی او ساحران تاثیر نسی پر کولای یعنی هر هغه څوک چې تلاوت کوي سحر او کود تاثیر نه پر کوي رواه مسلم د سورة البقره د آخرو 2 آیاتو فضیلت د عبدالرحمن ابن یزید رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وایي د کعبه شریف سره د ابو مسعود رضی الله تعالی عنه سره مخابخ شوم ورون عبدالرحمن تابعی دی او ابو مسعود رضی الله تعالی عنه صحابي او د اهل البدر څخه دی نو عبدالرحمن وایي ما ورته وویل یا ابا مسعود ستاسخه د سورة البقره د 2 آخرو آیاتو په باره کې یو حدیث را رسېدلی دی ابو مسعود رضی الله تعالی عنه ویل هو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که چا د سورة البقره آخرنی 2 آیات د شپې وویل په دغه شپه دلره کافي دي رواه البخاري و مسلم امام نووي رحمه الله وایي چې د کافي څخه مقصد دا دی چې د دغه 2 آیاتو ویل د دغې شپې د قیام اللیل پر ځای دریږي او څوک وایي چې په دغه شپه به د شیطان څخه ساتلی وي او څوک وایي په دغه شپه به د آفاتو او بلیاتو څخه ساتلی وي خو ممکن د کافي په لفظ کې دغه ټوله معناوي موجودې وي چې هم به د دغې شپې قیام اللیل وي هم به په دغه شپه د شیطان څخه ساتلی وي هم به په دغه شپه د آفاتو او بلیاتو څخه ساتلی وي همدارنګه د نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د مځکې او آسمانو تر خلقولو او پیدا کولو 2000 کاله د مخه الله عز وجل یو کتاب ولیکي د هغه کتاب څخه د 2 آیاتو په نازلولو سره سورة البقره ختم کړي یعنی د هغه کتاب څخه 2 آیات نازل کړه او په هغه سره سورة البقره ختم کړي که دغه 2 آیات په یو کور کې 3 شپې وویل سي و هغه کور ته شیطان نور نږدې کیږي رواه الترمذي او هغه 2 آیات دادي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين او اوس به د آیت الکرسی فضیلت واوري د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را تو فرمایل یا ابا المنذر
ستا په نظر د کتاب الله کم آیات اعظم دي؟ ما ویل الله او رسول الله په خبر دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا دغه پوښتنه راڅخه وکړه. ما وویل الله لا اله الا هو الحي القيوم تر اخره آیت کرسی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خوشی پر قسم پر ځګر ووهلم او وی فرمایل والله علم دې درته مبارک وي یا ابا المنذر، او یا علم پتا پوری خاص دی یا ابا المنذر. رواه مسلم. او د ابو امامه رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل کچا د هر فرض المانځه وروسته آیت الکرسی وویل د او د جنت د داخلېدو په مابین کې بل حائل یا پرده نسته بې له دې څخه چې مړ شي، یعنی دغه ژوند دی چې دی د جنت د داخلېدو څخه راګرځولی دی، خو فقط چې ژوند یې خلاص او مړ سو فورا جنت ته داخلیږي. د سورة الکهف فضیلت د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل کچا د جمعې فورت سورة الکهف ووایه د دوو جمعو په مابین کې بدلره نور وي. رواه الحاکم. همدارنګه د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل کچا د جمعې په ورځ سورة الکهف تلاوت کوي د او د بیت العتیق تر مابین بدلره نور وي. رواه البیهقی والدارمی. د براء رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وایي یوه سړي د شپې سورة الکهف وایه او ودته نږدې د ده آس تړلی و، پر ده یوه ټوټه اوریځ راکښته سوه، نوره هم ورنږدې کېدل او ورنږدې کېدل، د ده آس د دغه اوریځې څخه تورېدی غورځېدی. سهار سړی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او دا واقعه ورته بیان کړه چې ما د شپې سورة الکهف وایه او یوه ټوټه اوریځ را باندې راکښته سوه، ډېره رانږدې سوه، خو زما آس د دغه اوریځې څخه تورېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل دا هغه سکینه یا سکون دی چې د قرآن مجید د تلاوت په سبب راکښته سو. رواه البخاری. د ابو درداء رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل کچا د سورة الکهف اول لس آیات په یاد کړه هغه د دجال څخه وساتل سو. ورونو دجال هغه موږ چې خرجدال ورته وایي، د دجال څخه وساتل سو. رواه مسلم. د معاذ ابن انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل کچا د سورة الکهف اول او آخر آیاتونه وویل دا به د ده دپاره د ده د پښو څخه تر سره پورې نور وي، او کچا ټوله سورة الکهف ووایه د ده دپاره به د آسمان او مځکې تر مابین نور وي. رواه احمد. د سورة الفتح فضیلت د انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل په تحقیق پر ما یو آیات نازل سو چې هغه آیات ماته تر ټوله دنیا خوښ دی. انا فتحنا لك فتحا مبینا. رواه مسلم. د ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل نن شپه پر ما یو صورت نازل سو چې دغه صورت ماته تر ټولو هغه شیانو خوښ دی چې لمر پر راخیږي. هغه کوم صورت و؟ انا فتحنا لك فتحا مبینا، یعنی تر ټوله دنیا می خوښ دی. رواه البخاری. د سورة الزلزله فضیلت د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې یو سړی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی ویل یا رسول الله د قرآن مجید د تلاوت اندازه راوښیه چې څونه وایم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل د هغه سورتو څخه درې سورته وایه چې په الف لام را سره شروع کیږي. سړي ویل یا رسول الله عمر می ډیر سو، زړه می تنګ سو او ژبه می پنډه سوه، یعنی دغه درې سورته را باندې ډیر دي نه سم ویلی.
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د هغه سورتو څخه درې سورته وایه چې په حمیم سره شروع کیږي سړي بیا هغه عذر ووایه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د هغه سورتو څخه درې سورته وایه چې په سبح سره شروع کیږي سړي بیا هغه عذر ووایه او ویل داسې یو جامع صورت راوښیه چې ټوله خیر پکې موجود وي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها تر اخره دغه صورت وایه سړي ویل زما د قسم په هغه ذات وي چې ته په حق سره رالیږلی یې چې هېڅکله به پر دغه زیاتوب ونه کړم یعنې هره ورځ به دغه خامخا وایم پرېږدم یې نه او نور هم زیات هم نه وایم او رهیس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل سړی کامیاب سو سړی کامیاب سو رواه احمد والحاکم د سورة الکوثر فضیلت د حضرت انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغه اوس پر ما یو سورت نازل سو او هغه تلاوت کی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم وفرمایل تاسو پوهیږئ چې کوثر څه شي دی کوثر یو نهر یا والده چې زما رب یې وعده را سره وکړه پر هغه ډېر خیر سته هغه زما حوض دی چې د قیامت په ورځ به زما امت ورته راځي لوښي یې لکه د اسمان ستوري دونه ډېر دي زما د امت یو سړی به ځینې منع کړه سي زه به وایم یا رب دا سړی زما د امت څخه دی راته وبه ویل سي ته نه یې خبر چې دوی تر تا وروسته څه کارونه وکړه رواه مسلم د سورة الاخلاص فضیلت د معاذ ابن انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که چا لس واره قل هو الله احد تر پایه وویل هغه لره به په دغه ویلو سره په جنت کې قصر جوړ سي رواه احمد والدارمي د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل راټول سي چې د قران مجید درېمه حصہ درته تلاوت کوم خلق راټول سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قل هو الله احد تر اخره تلاوت کی او وی فرمایل خبر اوسی چې دا سورت د قران مجید د درېمې حصے سره برابر دی رواه مسلم واحمد والترمذي د ابي ايوب رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آیا تاسو تعجب کوئ چې د قران مجید درېمه حصہ دی په یوه شپه کې وویل سي بېشکه که یو چا قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد په شپه کې وویل هغه چا په دغه شپه د قران مجید درېمه حصہ وویل رواه احمد د معوذتين فضيلت يعني د قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس فضيلت چې ودغه دوه سورتو ته معوذتين ویل کیږي د عبد الله ابن حبيب رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وفرمایل سحار او ماښام قل هو الله احد او معوذتين درې واره وایه د هر شي دپاره درته کافي دي رواه الترمذي سبحان الله لږ متوجه سه د هر شي دپاره په هر شي کې څونه شیان داخل دي د هر شي دپاره درته کافي دي د عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وفرمایل پر ما آیاتونه نازل سوه چې د هغو مثل نه وینم المعوذتين رواه احمد بیا هم د عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ملګری وم د جحفه او ابوا په مابین کې ورسره ریحي وم ورونو جحفه او ابوا په مدینه منوره کې د دوو ځایو نوم دی نو وایي ورسره ریحي وم چناب و برباد او شدیده تاریکه جوړه سوه یعنی شدید دوړي او توره تاریکه سوه
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس سره پناه غوښته. یعنی دغه دوه سورته ویل او ماته وفرمایل یا عقبه په دغه دوه سورتو سره پناه غواړه. هیڅ پناه غوښتونکي پناه نه ده غوښتې په مثل د هغه چا چې په دغه دوه سورتو سره پناه غواړي. یعنی اصلا د پناه غوښتلو شی دغه دی. که یو څوک پناه او د ځان ساتنه غواړي دغه سورتونه دی وایي. رواه البیهقي. د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی وایي کوم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مریض سو، کم درد او مریضی څخه به شکایت درلودي، پر خپل ځان به معوذات ویل او چکل. خو کوم وخت چې درد ډیر زیات او شدید سو ما معوذتین پر ویل او د صلی الله علیه و آله وسلم د لاس د برکت په امید می د علیه الصلاة والسلام په لاس دی مسح کاوه. یعنی ویل زماوه او لاس د علیه السلام. رواه مسلم. محترم ورونو، د قرآن مجید د سورتو او آیاتو د فضیلت او برکت په باره کې ډیر زیات احادیث ته. که زه نور هم د هغو ورانقلولو ته دوام ورکم بیریږم چې دا سلسله به د علاج نه بلکې د فضائل القرآن سي، نو به په دغه لږ سره کفایت وکړو او د علاج په بحث به شروع وکم. ورونو، قرآن مجید د عصبي یا نفسي مرضو د پاره لوی علاج دی. امام جعفر الصادق رضی الله تعالی عنه وایي زه هغه چاته په تعجب کیم چې د یو چا یا یو موضوع څخه وبیریږي او د الله عز وجل د دې قول څخه کومک ونه غواړي. حسبنا الله ونعم الوکیل. ځکه ما تر دغه آیات وروسته د الله عز وجل دا قول ولیدی چې فرمایي فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ورون، د مقصد د پوهېدلو د پاره د دغه آیات شریف په ترجمه پوهېدل ضروري بولم. خو د دې آیات شریف تر شا یوه اوږده قصه پرته ده چې هغه د احد تر غزا وروسته د حمراء الاسد غزا ده. خو دا قصه مې په سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم کې په تفصیل سره بیان کړې ده او اوس به په اختصار سره تقدیم کړم. کوم وخت چې د احد تر غزا وروسته مشرکان د مکې مکرمې پر طرف په خالی لاس رهي سوه، یعنی نه د مسلمانانو څخه بندیان ونیول او نه غنیمتونه ځینې یوړه. حال دا چې په جنګ کې د دوی پله درنه وه، نو د مشرکانو د لشکر مشر ابو سفیان د نورو مشرکانو سره مشوره وکړه چې دا موږ څه وکړه، په خالی لاس را رهي سوو، راځئ چې بیرته پر مدینه منوره حمله وکړو او دا ور غنیمتونه او بندیان راولو. دوی د دغه حملې د پاره تیاری نیول چې خبر ورته راغلی چې مسلمانان په تاسو پسې راوتلي دي. ځکه هلته بیا د مدینې منورې څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر مسلمانان د ستړیا او زخمو په حالت کې په کفارو پسې راووتل. کوم وخت چې د مسلمانانو د راوتلو خبر مشرکانو ته ورسېدی وارخطا سوه، تر هغه خپلې حملې خو تیر سوه، پر هغه سربیره غواړي چې په یوه قسم د مسلمانانو د راتګ مخه ونیسي چې په دوی پسې ورنسي. ویلې ده چې یوه تجارتي قافله د مدینې منورې پر طرف رهي ده. د قافلې و مشرانو ته څه رشوت ورکړي او ورته ویل کوم وخت چې تاسې د مسلمانانو پر لښکر ورسئ ویبېروئ، ورته ووایاست چې قریشو ډېر لوی لښکر جوړ کړی و او دا یې اراده وه چې دوهم وار بیا پر مدینه منوره حمله وکړي او دا وار په خالي لاس نه ځي، غواړي چې بندیان ونیسي، غنیمتونه یوسي. خو په حقیقت کې کفار په تلوار مخ پر مکه مکرمه رهي وه، غواړي چې ځانونه خلاص کړي. خیر، قافله راغله او مسلمانانو ته دا خبر ووایه. که څه هم دا خبر په ظاهره بیرونکی او تشویشي خبر و، خو مسلمانانو په ډیر قوت او جرأت سره وویل حسبنا الله ونعم الوکیل. موږ لره الله بس او کافي دی او دغه الله څونه ښه کار جوړونکی دی. یعنی کفار دی راځي، موږ تیار او آماده یو، موږ یې په انتظار یو، زموږ سره الله جل جلاله سته، موږ د چا څخه نه بیریږو. دا خو د مسلمانانو وینا وه.
نو الله عز وجل څه فرمایي د دغه جملې په مقابل کې چې حسبنا الله ونعم الوکیل الله عز وجل فرمایي فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. يعني دغه مؤمنان د الله عز وجل پر رحمت او احسان سره د نعمت سره بیرته راوګرځېدل، نه جنګ وسو، نه زخمیان سوه، نه ووژل سوه، روغ رمټ بیرته راغله او دوی د الله جل جلاله د رضا تابع سو. نو ورونو د حسبنا الله ونعم الوکیل تر ویلو وروسته الله عز وجل دغه احسان ورسره وکړي. که اوس موږ هم د خوف او بیرې په حالاتو کې دغه آیات شریف حسبنا الله ونعم الوکیل په پوره یقین او جازم عقیده سره ووایو، الله عز وجل به هغه معامله را سره وکړي چې د ټولو تکالیفو څخه به مخلاص خوش او خوشحاله کړي. بیا هم امام جعفر رضی الله تعالی عنه وایي زه هغه چاته په تعجب کې یم چې غم او حزن ورته پیښ سي او د الله عز وجل وجه قول ته رجوع ونه کړي چې فرمایي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، چې دا د سورة الانبیاء 8 نمبر آیات دی. ځکه تر دغه آیات وروسته ما د الله عز وجل دا قول ولیدی چې فرمایي فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین. ورونو د دغه آیاتو تر شا د یونس علیه السلام قصه پرته ده چې قصه ډیره اوږده ده او په قصص الانبیا کې مې په تفصیل سره بیان کړې ده، خو اوس په اختصار سره وایم. کوم وخت چې یونس علیه السلام د ماهي ونس ته ولوېدی، یونس علیه السلام د ماهي د پاره غذا نه وه بلکې د ماهي نس د ده د پاره بندیخانه وه. نو یونس علیه السلام د دغه حزن او غم په حالت کې دا دعا وویل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يعني يا رب بې له تا څخه بل معبود بر حق نسته، ته د ټولو عیبو څخه پاک یې، بېشکه زه د ظلم کوونکو څخه وم. یونس علیه السلام دغه دعا او تسبیح ویل. الله عز وجل په وروستني آیات کې فرمایي فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین. نو قبول کړه موږ دعا ده او موږ وده ته د دغه غم څخه نجات ورکوي او همدارنګه و نورو مؤمنانو ته نجات ورکوو. ورونو په احادیثو کې هم د دغه دعا او تسبیح ډېر فضیلتونه بیان شوي دي. دا دعا یوازې د یونس علیه السلام د پاره نه بلکې د عام مسلمانانو د پاره د سختیو او مصیبتو په وخت کې په تجربه رسېدلې ده. هر څوک چې په یقین او اعتماد سره وایي الله عز وجل به د ټولو مشکلاتو څخه خلاص کړي. او بیا هم امام جعفر الصادق رضی الله تعالی عنه وایي تعجب کوم وهغه چاته چې د مکارانو او خائنانو د طرفه چم او فریب ورته وسي، د خطا ایستونکو د طرفه خطا ایستل سي او دی د الله عز وجل د دې قول څخه کومک ونه غواړي چې فرمایي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد، چې دا د سورة المؤمن 44 نمبر آیات دی. نو امام جعفر الصادق رضی الله تعالی عنه وایي ما تر هغه وروسته د الله عز وجل دا قول ولیدی چې فرمایي فوقاه الله سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ورونو دغه مبارک آیاتونه چې د سورة المؤمن څخه دي او تر دغه د مخه هغه نور آیاتونه، یعنی دغه صورت هغه نور آیاتونه هم هغه قصه بیانوي چې د موسی علیه السلام او فرعون په مابین کې واقع شوې ده، او بیا هغه سوال او جواب دی چې د فرعون د قوم او د درباریانو څخه یو مؤمن یو مسلمان سوی سړی د خپل قوم سره وایي او د خپل دلایلو په آخر کې وایي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. يعني زه خپل هر کار و الله عز وجل تسپارم، بېشکه چې الله عز وجل د بندگانو د اعمالو او اقوالو لیدونکی دی. ورونو په دې کې هیڅ شک نشته چې فرعون او د کافر قوم
ودغه مؤمن او نور ټول مؤمنانو ته په زړه کې ډېر سخت عذابونه سنجولي وه، خو الله عز وجل په وروستني آیات کې فرمایي فوقاه الله سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. یعنی الله عز وجل دغه مؤمن سړی د فرعونانو د هغه سختو عذابو څخه وساته چې دوی د ده دپاره په خپلو زړو کې مقرر کړي وه، او بالمقابل پر فرعون او آل فرعون بد عذاب را وګرځېدی چې په دنیا کې په اوبو غرق سوه او په آخرت کې به په اور کې ډوب وي. نو ورونو هر څوک چې د خائنانو مکارانو او فریبکارانو په مقابل کې دغه آیات شریف وایي وافوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، یوازې دا نه چې الله عز وجل به د هغو د مکر او فریب څخه وساتي، بلکې هغه خائنان به په بد عذاب اخته او مبتلا کی. محترم ورونو، څرنګه چې فتا پر خلاصېدو ده د راتلونکي فتې موضوع به په اختصار سره درته بیان کم. ورونو دا سلسله چې په نامه سره د ځان علاج په قرآن مجید سره کوه یادیږي، خو دغه اوله فته د مقدمه پر ډول وه او په دوهمه فته کې به ان شاء الله تعالی د علاج آیاتونه در وښول سي. د هر مرض علاج، بیا به په اسم اعظم سره علاج، د نمسری او د سر د درد علاج، د سترګو علاج، د غاښو علاج، د پزې د وینې کېدو علاج، د غوږ علاج، د جلدي مرضو علاج، د صدري مرضو علاج، د زړه ځګر معدې او اینې علاج، د قولنج علاج، حتی د سرطان علاج، دا به ټوله په دوهمه فته کې ان شاء الله تعالی درته بیان سي. وما توفیقی الا بالله وهو السمیع العلیم وصلى الله تعالی على خیر خلقه محمد وآله واصحابه واهل بیته اجمعین. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ورونو د یک شنبه ورځ د 1426 هجری قمری کال د سفر د میاشتې درېیمه ورځ او د 1383 هجری شمسی کال د حد د میاشتې 22مه ورځ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه